د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکی افسرزاده وایي غواړو بنګلادیش ته په ماتې سره دا ثابته کړو چې موږ ټیسټ کرکټ کولی شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکی توپ وهونکی افسرزاده باور ښودلی چې دا آسیایي لوبډله دا امکانات او وړتیا لري چې د ټیسټ کرکټ په ساحه کې یو تاثیر وغورځوي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان لوبډله دا مهال د بنګلادیش پر وړاندې د یو تاریخي بریا په لور روانه ده چې د افغانستان د 398 منډو پوره کولو په هڅه کې د بنګلادیش په 146 منډو کې 6 لوبغاړي آوټ شوي. د لوبې په لومړۍ اننګز کې رحمت شاه سلیزه جوړه کړه او ورسره ځوان لوبغاړی ابراهیم زدران په دوهم پاڼۍ کې 78 منډې جوړې کړې او د توپ اچونې په برخه کې د افغانستان ورو توپ اچوونکو راشد خان، محمد نبی او ظاهر خان له بنګلادیشي توپ وهونکو لاره ورکه کړې. افسرزاده تېره ورځ له کریګ بل سایډ سره په خبرو کې ویلي باوري اوسئ، موږ خوشبینه یو چې یو ټیسټ هیواد یو. موږ په کور دننه ښه استعدادونه لرو. موږ په کورنۍ کرکټ کې د فرست کلاس لوبې کړي او هلته با استعداده توپ وهونکي او توپ اچوونکي شته. زموږ راتلونکی ښه دی. افغانستان همدارنګه د بېلابېلو کرکټ بڼو لپاره بېلابېل لوبغاړي اخیستي. په دې اړه زازی وایي زما په نظر دا ښه ده چې بېلابېلو فارمیټونو یعنې کرکټ بڼو ته بېلابېل لوبغاړي ولري، په ځانګړي ډول چې ټیسټ باید ته ډېر لوبغاړي ولري ځکه موږ په دغه فارمیټ کې نوي یو. موږ اړتیا لرو چې په خپلو مهارتونو سخت کار وکړو. افغان لوبډله د هند په دهرادون کې له 2013 کال څخه تمرینات ترسره کوي. وکټ ساتونکی افسرزاده وایي فکر کوي چې هلته ورته تمرینات ګټور ثابت کیږي. په هند کې تمرینات په طبیعي ډول زموږ سره مرسته کوي. د آسیا په آب و هوا کې موږ خطرناکه لوبډله یو. موږ پیاوړي ورو توپ اچوونکي لرو او موږ په دا ورځو کې د توپ وهنې په شعبه کې پرمختګ کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکینی لوبډل مشر اصغر افغان د لوبډلې سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو سره د توپ وهنې په ښه کېدو کې مهم رول لوبولی. زما په نظر توپیر دا دی چې موږ ښه توپ وهنه وکړو. موږ د آمادګیو پر مهال سخت کوښښ کړی. زموږ د روزونې ډلګۍ په ځانګړي ډول زموږ د توپ وهنې روزونکي پخوانی لوبډل مشر نوروز منګل زموږ سره ډېر کار کړی او موږ ته یې ډېر ډاډ راکړی. افسرزاده همدا ډول زیاته کړې چې د بنګلادیش خلاف د یوازینۍ لوبې بریا به دوی ته ډېر ګټوره اوسي او دا به ثابته کړي چې افغانستان یوازې په یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو کې وړتیا نه لري بلکې په اوږد فارمیټ یعنې ټیسټ کې هم پیاوړی دی. دا په دې معنا چې باید ډېر رښتینی اوسو. په تېره ټیسټ لوبه کې موږ د آیرلینډ خلاف ولوبېدو او موږ هلته دا ثابته کړه چې موږ ټیسټ کرکټ کولی شو. زما په نظر دا شلوریزو او یو ورځنیو ته په پرتلۍ زموږ لپاره ډېره مهم دی. موږ د خپل لباس بدلولو په ځای یعنې ډریسنګ روم کې په دې اړه خبرې کړي چې دا لوبه موږ ته ډېره مهمه ده ځکه چې موږ غواړو دا ثابته کړو چې موږ ټیسټ کرکټ کولی شو. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو وي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.